پښتنو الټه کړې ده دې زوی ته وایي وګټه چې واده درلو کم نو ته پلار د څه شي یې تاسې پلار کېږه صرف داجي کېږي کار دله سمومه نه واده کړو کار دله سموم خو غوږ راته کېږدی دا زما فالوورز چې د 2-3 لاک نه اورېدلي د هغې وجه دا ده چې د هر چا مرض راته معلوم دی کار درله کومه توجه شته او توجه شته دا سپوروالې م ختمومه دا خوارې خولې م نیولي دي توجه واده به وله څوک کوي څوک به کوي او پښتانه ورته اوس وایي وګټه نو سعودي ته ولیږي چېرته سعودي ته قطر ته خو مسافري نه ده کړې سلیمانه بهر خو ورپسې نه وې لګېدلی که نه ښه نو هغه لس کاله ډزېږي 15 کاله وډزېږي بس ځان دغه په دیرو میرو کې اوړي راوړي بیا چې 10 کاله پس راشي که نه نو بیا رشته څوک نه ورکوي قیامت وي لاکډاون وي نو بیا کله یو دروازه او دې ته وګوره زه دې مور ته حیران یم د هلک مور بیا په کورونو ګرځي څه کې ترور ښه جینۍ ګورم نیکه جینۍ ګورم زه د ښځو د موریانو ته وایم چې ته نیکه جینۍ زوی له ګورې او ښه جینۍ ګورې نو مورجانې زوی دې د سړي زوی دی دا سوچ دې کړی د هلک هم نیک دی که نه که چرسي پوډري دی هلک د چرسي پوډري دی خو مور یې وایي چې ښه ګورم ښه ښځه ورله ګورم نو دا شامټونګ هم ښه که که نه دا خو چرس کی دا خو پوډر کی دا خو پبجي کوي اور پبجي والو اخر کې به یو میسج در کوم انشاءالله پبجي والا به ښځو پسې زه ړانده کوم انشاءالله که تا زما نه ښځه ولیده ستا نکاح پبجي سره شوی که تا ما نه واده وکړ ستا به کېږي نه انشاءالله نکاح دغه شان خواره خوله ګرځه ته پبجي نه راغلی نو سعودي ته یې ولېږي چې راشي بیا رشته نه کېږي نو بیا کله یو کور کې زه چلو کار وشه زه رشته وشوه چې رشته وشوه بیا واده چې ډېر لیټ وکړي بیا بچي نه کېږي نه یو بابا بل بابا یو حکیم بل حکیم دمونه ډاکټران جړی بوټیاں حکیمان ډسپنسرۍ هغه دمونو والا ترور هغه بله ترور هغه بله ترور هغه شامټونګان تاویزان کسی په هغې بس چېرته خو لیټ چې واده وکړي بیا بچي کوم ځای نو ځکه هر سل لکم که نه چې لږه زمینداري وکړي الله تعالی ایله بیله یو وړوکي غونته زوی ورکړي نو په هغې نوم کېږدي که د چا نوم یې معافي غواړم په هغه نوم کېږدي عبدالواحد چې فقط واحد نور خو سودم طرف ته شین دی شته نه نو دې ظالم دومره لیټ واده وکړو چې اوس بچي څنګه راشي اور که بیا یې لږه خواري محنت وکړه ځان یې لږ ړس ستړی کړه یو پوچې غونته لور الله تعالی ورکړي نو په هغې نوم کېږدي د لور د څه نوم دی خاتمه هغې نه خو بیا خاتمه هیله نو دې مشران ته وایم دې تشپاڼو له په وخت ودونه وکړې چې نوسي وله به وی څه شی نوسي وله به وی پیغمبر نوسي له به ولي نو ته هماغه یو کس کاکا ته هم څنګه زوی له واده کوې که نه وایي زه د بلې په چکر کې یم ته زما د زوی خبرې دا د زامنو واده چې لیټ کړي که نه دا پوره کلاړي توجه نکاح کېږي د هر چا کېږي خو د بابا هم کېږي خو لږه په ګرانه کېږي مونږ کاکا صاحب ته سیروزي له لاړو تبلیغ کې څه تاسو دا کار کوئ که نه هلته یو بابا راغی طارق مولي صاحب ته وایي چې څه تعویض راله وکړه چې واده وکړم به د مولیانو لړون ګزار یې هغه څه کاغذ ماغذ رابند کړ اوس تعویض یې وله وکړه اوس په نوښار مرکز کې هغه وخت کې ونې وې اوس هغه ونې نشته هغه ځای توصي کړي زه وم یو مولانا صاحب بل طارق مولي صاحب موږ نه هغه ونې نه لاس دا د 2005 خبره ده ونې لاندې نه اوس هغه بابا را منډې کړې ورسره یو 2 کسان وو او ده ته وایي چې پاسه را تر غاړو ځه راته عادي ورته یې ولې وایي هغه تعویض خو کار وکړه واده وشو